الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قرآن کریم واقعات مختلف په قرآن کی بیانیږي او د دې واقعاتو مقصد داوی چې هغه حالاتو ته انسان وګوري او خپل حالات سازگار کی. دلته واقعا د جنگ بدر د غزوه بدر داغی او مختصر جلک نظارہ او منظر پیش کئی. خبر داوا چکلا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سرکم صحابه کرام دا قافلی دا ابو سفیان داغه د پارا راوتیو او بیا داغه مخامخ کېدل دا د مسلح فوج د ابو جهل سره وشو. نو پدې دوران کې د صحابه کرامو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمیان چې کومه خبرې شوې دي هغه قرآن دلته ذکر کړی دي. خبر داو شولا دې ځای کې آیاتونه باندې ال بپوي چې کله دا استاد سوچ کې دا پس منظر راشي. کله چې د جنگ مسله رااله او د یو بل سره د مقابلې مسله رااله نو په دغه دوران کې چونکه جهاد فرضیت راغی د جهاد فرضیت نه بعد صحابه کرامو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا صرف دمرا خبره بطور یو بحث وکړه چې یا رسول الله کتا سو داسې کړی وي چې یاره مثال د جنگ مسله راتله نو مونږ با مکمل تیار راغلی وي جنگ ته.
نو دا حالت اوس چې دی نو دا خو ناگوار غونته حالت دی، ناپسند غونته حالت دی، هیڅ قسم زمونږ تیارې نشتا، د جنگ به په آخر کو په څه باندې. نو صحابه کرام ظاهر حالات سره د دې نه چې دا پته خو ورته وه چې ما تبینا چې دا جهاد اوس فرض شو او دا پیغمبر چې راته اوس وایي چې د دې سره به جنګېږئ، د ابوجهل د ډلې سره به جنګېږئ، اوس وروسته کېدل نشته. نو دا پیغمبر هم د ځان نه موږ ته نه وایي، د پیغمبر دا خبره دا هم وحی ده. نو چې وحی ده نو چې پتم درته ده چې وحیم شوه، فرضیت واضح شه، نو قرآن د صحابه کرامو حالت بیا بیانوي چې یجادلونک فی الحق، دی تا سره بحث کوي په باره د جهاد کی، فرضیت داغې کی چې یاره که داسې مسله وې مونږ به مکمل تیار راغلی وې او مونږ به زبردست مقابله کړې وې، رسته کېدو والا خو نه یو، بزدلۍ والا نه یو. خو اوس د جنگ دپاره به د دشمن چې کم حالت دی نو د هغې برابر خو به څه ناسه ځان ساتي که نه، مقابله خو به په څه کې. نو چې هغه مسلح دي په تورو، په نیزو، په ډالونو، په زغرو، په آسونو، په اوښانو، په هر څه برابر دي او موږ سره څه نشته دی، نو دا خو مرګ ته ځان په زور وروستل دي. نو دا خبرې اترې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع کړي. الله رب العزت آیاتونه راولېږل د صحابه کرامو ته د هغه خبرې واضحه کړي چې تاسو دا خبرې کوئ او تاسو دا وایئ چې مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د راګیرولو دپاره یو او الله غواړي دا چې همدغه در باندې چې کومه قافله د ابوجهل مسلحه ده او کم فوجیان او کم فوج او لښکر د هغه دی چې همدغه په تاسو باندې مقابلې ته کي او دغه ته شکست ورکړي. الله دا غواړي او چې الله یې غواړي نو بس تاسو صرف همت پکار دی، ستاسو حوصله پکار ده او تاسو ته چې کوم دی د شجاعت او د بهادرۍ مظاهره پکار ده. دا خبر الله رب العزت په دې ځای کې کوي. ګوره دلته قرآن وایي کما اخرجک، د آیاتونه ګران دي ځکه بیا وایم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. دا کمال د لما په معنی راځي ځکه چې ویست تعالی رستا رب ستا د کورنا بالحق په حکمت سره. څنګه په جنگ په دغه خو نه وتی کنه، که د جنگ په خبره راوتې نو کېدی شي چې بیا حالات بدل وي، خو په حکمت باندې رویستی چې تاسو دا ابو سفیان ډله راګیره کوي نو ټول راوتل راځي لکه بې وسلې ډله ده، اسلحه ورسره نشته، راګیر بي. نو بالحق نه مراد داره چې په حکمت الله رویستی. مخکې نه استاسو د جنگ او د جهاد مسله نه وه چې کني یاره بیا به هر یو سړي ویل یاره زه خو تیار نه یم، ما سره اسلحه نشته. لکه قرآن ویلی دی مخکې که نه چې که تاسو د یو بل سره وعدې د جنگ کړی وي نو مشکله ده چې موقع ته هغوی راغلی وي یا تاسو راغلی وي. نو دا د حکمت نه مراد داره چې تاسو د ابو سفیان ډله رانیوله، دې کې حکمت و. نو تاسو ویستئ رب خپل په حکمت سره وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یقینا یو ډله د مؤمنانو وه چې دا حالات ناپسند ګڼل چې داسې نه وځو، مشورې په طور باندې یره وې داسې نه وځو. قرآن فرمائی یجادلونک فی الحق، دی تا سره بحث کوي په باره د فرض کېدو د جهاد.
فی الحق پبارد جہاد کی بعد ما تبینا پس داغینا چی واضح شدیتا داغی فرضیت پس داغینا چی واضح شدیتا فرضیت کانما گویا کی دی یساقون الی الموت بوتلل شي په طرف د مرګ ته به مرګ چیرې دا اوس مرګ دی نو داسې دی هم بدګڼل چیرې به سر و سامان یې سم را سره نشته نو یجادلونک بحث کوي دی تا سره فی الحق په باره د جنګ کې بعد ما تبینا پس داغینا چې واضح شدیتا فرضیت داغی یوا دویم دا بعد ما تبینا پس داغینا چی واضح شدیتا دا چی دا وحی دا چکه چی وحی پیغمبر خورزان دا جہاد حکم نشکولے کانما یساقونا گویا کی دی بوتل لیشی الی الموت مرگتا وهم ینظرون او دی ورتگوری اصلا واضح شوا اس گور مخ کی اللہ رب العزت بعضی حالات مسلمانانو تا قبل از وقت د بشارت په طور باندې په خوب کې مخی بعض صحابه کرامو خوب هم داسې لیدلیو خوبونه لیدلیو چې دغسې د قافله د کافرو دا او په هغې باندې موږ ورغلي یو او هغې ته شکست ورکړی دی دارې و دارې الله وی ګورا آغا بشارات او زیرم تاسو تو او تاسو سره الله دا وعده موکړه چې یو د دغه دوه ډلو نه دا به تاسو په گرفت کې راولم دوه ډلې څوک وي یو د ابو سفیان ډله وه یو د ابو جهل ډله وه خو تاسو ویل چې ابو سفیان هغه راولو الله وی نه د ابو جهل چې کوم سرکرده دي هغه دله خدای په لاس درکړل هغه پښتانه وی وی ما پا اسمان غختی و خدای پا زمکه راکلی نو دغه ابو جهل دیتا دا دی لاسونه رسیدل او دیتا دا دی پروچ و رسیدل کېدل دا دیر مشکلو اللہ والا راوستل نو قرآن زکوی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آغا وقت چه تاسو سر اللہ وعدہ وکړلا احدى الطائفتین د یو د دغه دوه ډلو نه انها لکم چې دا بستاسو د پاره وي تاسو ته به الله درکوي وتودون او تاسو په زړه کې دا غوښته انا بېشکه غیر ذات الشوکتې چې هغه ډله چې هغه بې وسلې ده شوکت اصل کې په لغت کې ازغو ته وایي ازغې شوکت په معنا د ازغی نو غیر ذات الشوکه مراد داغینا اسلحه د دلته کې مفهوما معنا چې کومه د اسلحې والا ډله نه ده دا تاسو راګیره کوي او الله څه غوښته ویرید الله غوښته چې ذات الشوکه راګیره کوي تاسو غوښته چې غیر ذات الشوکه چې کوم اسلحې ور سره نشته دا راونیسو او الله غوښته چې د اسلحو والا راګیره کوي سره د اسلحو نه ګیره کوي نو قرآن وی وتودونا تاسو دا خوخولا انا بشکا غیر ذات الشوکتی چې بغیر د اسلحې والا تکون لکم دار استاسو د پارشی ویرید الله او الله غوښته چې ذات الشوکه ستاسو د پارشی دلته الفاظ داسې دي ویرید الله او غوښته الله دا چې هغه ذات الشوکه د اسلحې والا ستاسو د پارشی او په دې سره څه وکړي الله ایحق الحق ثابت کی ظاہر کی حق لرا چې ګور الله حق غلبه ورکړي ويقطع بکلمات پخپل حکم سرا
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ او کټ کی الله جرړې د کافرو. جرړې څوک وي؟ جرړې دغه ابو جهل دی وی کنه. هغه خلکو کوم خلکو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته ډېر تکلیفونه ورکړو. یو هغه خلکو چې کوم خلکو حضرت دارنګ نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیفونه ورکړو. لرې چې په کوم شپږو کسانو اچولې وکنه نبی علیہ السلام باندې امک شپږ کسا الله په دې جنگ کې مردار کړی. ابو جهل مردار کړي، عتبہ، شیبہ، مغیره او غیره دا ټول چې کوم هغه وخت شپږ کسا په مسجد حرام کې راغون شوي په نبی علیہ السلام باندې د لري اچولو چې څخه لرې دی د اوښ چا غورځولی او په ډیران خپله کې راجمع شول. وي دا لرې به په جناب رسول الله باندې اچو کله چې دی په دې مونځ باندې سجدې ته لاړ شي او بیا هغه لرې چې پې واچولو نو نبی علیہ السلام راوچتېدی نه شو. نو دی خندل، دومره خندل او هغه تضحیک یې کولو چې په یو بل باندې د خندا نه ورپرېوتل. بعضې ملګري وي که نه خندا کې راشي په یو بل ورپرېوځي، نو په یو بل ورپرېوتل په خندا کې. اذان وکړه. نو تاریخ لیکلی دی چې اویا کسا دا د کافرنا الله مردار کړل او اویا کسا دا قیدیان کړل. خو هغه مردار کړل چې ډېر مخالفتونه او ډېر په دشمنی او په عداوت باندې ولاړو. نو هغه الله رب العزت مردار کړل، ختم کړل، نیست و نابود کړل چې سبا بیا سر روچت نه کی. نو دا الله کوي داسې. نو مقصد دارې قرآن فرمایي چې وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ جرړې د کافرو چې دی نو هغې بالکل مکمل کټ کړې او په هغې کې اویا مرداران شو. کله چې علماء کرام لیکي حدیثو کې مرازی نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره دا خبرې اترې رالی. نو یو خوا چې خپل ملګری درته چې دی نو هغه په موقع باندې لکه دغه حالاتو ناسازگارتیا وایي چې حالات درته ناسازگار دي او دا دي او داري، او بل طرف ته ستا دشمن مخامخ چې دی نو هغه تا سره په جنگ او په جدال راغلی دی. نو دغه وخت کې انسان ډېر پریشان شي چې اوس به څه کېږي، اوس به څه کېږي. دا خو ډېره ګرانه شوه. نبی علیہ السلام هم ډېرې زیاتې پریشانۍ واخیستو چې یقیناً واقعي دا صحابه چې کومې خبرې کوي
نو دام په خپل ځای باندې سیټ دي چې لکه نه اسلحه شته نه څه شته نه څه شته، بل د الله له طرف نه د فرضیت مسله راله. نو چې فرضیت د جهاد هم راغی او دلته جهاد هم کول غواړي، په وروسته تلل هم نشي کولی، او د صحابه کرام هم دغه ډېر پریشانه شي، ډېر پریشانه شي. او الله رب العزت ته دعاګانې شروع کړي. حدیث کې هغه الفاظ راغلي دي او هغه الفاظ چې اے الله دا وړو کې ډله ده، مونږ له انجزلی، مونږ له چې دی نو اوس نجات راکړي، کامیابي راکړي. اللهم آتنی، اے الله راکړي اوس مونږ ته کامیابي او فتح غلبه راکړي. او بیا دا ویل یا الله دا وړه ډله ده، که دا وړه ډله هلاکه شوه نو په مخ د ځمکه به ستا عبادت کوونکي پاتې نشي. دا دعا یې کوله او د دعا سره الله د هغې قبولیت داسې وکړه چې د دعا قبولیت په 1000 فرشتو سره الله وکړه. او هغه په بدر په مقام کې صحابه کرام د رمضان په میاشت کې په سختۍ کې دي. هغې خو روجې نه وي که نه، روجې خو د صحابه کرامو وي. پریشانی ده، تند ده، اور دارنګې حالات هم دغسې دي. الله رب العزت نظام رو روز بدلی، حالات بدلی. کم ځای کې چې هغې وو پړاو اچولی و، صفونه او دارنګې پوره کمر بسته و، جنگ د پاره تیارې او مورچې هر څه برابرول، او دارنګې مقابل کې مسلمانو. نو د مسلمان دا ځای چې و نو دا شګلوړی ځای و، نو چې شګه هغه وي قدم پکې کېدی، نو چې قدم په مخ کې ځي نو قدم په وروستو ځي سړی. او بیا د عربو ریګستان دا خو ډېر زیات مشهور دی، او د هغې ځای چې و نو هغه اوچتم و، په دې باندې د راتلو، او بل داره چې هغه ښه خاورین ځای و، قدم پکې ښه پوخ کېښودی، او اس د اسونو مقابله وه. نو اس په شګلوړه ځمکه کې چې کم دی نو هغه رفتار نشي کولی، هغه سخته ځمکه غواړي. نو د هغې دپاره ځمکه هم ښه برابر وه، او دی خوا مسلمان ته ځمکه هم شګلوړې وه. الله رب العزت نظام بدلی، صحابه پریشان دي، سخت دعاګانې پیغمبر هم کوي، صحابه هم. تم الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې دی ته وایي چې ذکر کوئ، ذکر کوئ، ذکر کوئ. ذکر ته زور ورکو، د الله رب العزت نه غوښتل شروع کړل. په میدان جهاد کې د الله سره رابطه به نه پرېږدي. ټول صحابه کرام فکر هم یو دی، ذکر هم یو دی، اور دارنګې حالات هم د ټولو دغسې دي. د شپې په جنگ حالت کې چاله خوبونه نه ورځي. صحابه کرامو باندې رستو راځي دا ټولې واقعات. صحابه کرامو باندې الله د شپې یو پرکالی غونته راوسته، یو د خوب جوټۍ راوسته. هغه خوب جوټۍ سره هغې داسې شول، ځکه چې یو سړی په ټینشن کې و، هغه لږ خوب موبو کې یا غم کې لږ خوب وکړي نو هغه ذهن تازه شي، دغه شي. الله ټولو باندې، او چې بیا د الله د طرف نه وي او د الله د طرف نه د امن ذریعه وي، د اطمینان ذریعه وي، نو په هغې کې خو بیا خو په یو منټ کې الله تعالی اطمینان در کولی شي. نو بس یو جوټه راله د خوب په ټولو صحابه کرامو باندې، او هغه جوټه د خوب نه وه، بس تا به ویل نن ورته تازه دي. زاړه سوچونه، فکرونه، پریشانۍ هغه بالکل ته الله هېرې کړې چې کنیره مونږ به دا نه، یو نوی لهر د صحابه کرامو په ذهن کې الله وچلاو. او دویم ظاهري اسباب الله داسې وکړل چې باران وکړه الله د شپې. نو چې باران وشه نو په شګه چې باران وشي بس خو سیمټي شګه وه، هغه ولګېده کلکه، او اخوا د هغې خاوره وه، هغه کیچړ شو. هغې نه الله کیچړ او خټې جوړې کړې. دې خوا شګې ځمکه وه، الله سمه کلکه کړه. ځای په ځای ډنډو کې د اوبو ودرېدل، دی ته د اوبو ضرورت و، ځکه دی خو میدان ته وتي و، د روژې مسله هم وه. هغه مزېدارې باراني اوبه هغه ورته الله ځای په ځای ډنډو کې کړل. دی پکې چې کم دی نو چردامونه مو کړل، او لامبل یې مو کړل، او ځانونه یې صفا کړل، ښه فرش شول، زبردست.
الله نظام ورته اوس ګورا ويريد الله ان يحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل. قرآن وایي دې لپاره چې الله خپل خبره حق ثابت کی ويبطل الباطل او باطل ختم کی ولو کرہ المجرمون اگر چې دې له بد غني مجرمان. الله رب العزت دې زمونږ استادو ایمانی قوت او ایمانی طاقت هغه نصیب کی. الله مونږ ته د دین سره د اسلام سره مینه محبت نصیب کی. بعض بیماران دي الله رب العزت د ټولو صحت کامله عاجله نصیب کی. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله مغفرت نصیب کی. دانن چې کوم عاجز مرحوم وفات ده الله رب العزت مغفرت او بخښنه نصیب کی. وصلی الله تعالی علیه